د پوهاوي درنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او درنښت مې ومنئ. د پوهاوي د پودکاسټونو په لړ کې نن راته لیکوال، شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل پر خپل تازه چاپ شوي کتاب سلبهاره حسن راته خبرې لري. سلامونه او مینه ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ. لومړی خو درته د سلبهاره حسن د چاپ مبارکي وایم او بیا غواړم په عمومي توګه د دې کتاب پر محتوا راته وغږیږئ. سلامونه مینه، صالح جانانه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي، کارونه ښه وي او ستاسو ټولو ملګرو، دوستانو اوریدونکو ته د زما مینه او سلام ورسیږي. د سلبهاره حسن محتوا عموما د استاد پسرلي شاعري ده. په اوله برخه کې د استاد پسرلي په ژوند باندې هم یو څه بحث شوی، خو هغه بحث هم د ژوند په ټولو پیښو باندې نه دی شوی، یوازې په هغو برخو باندې شوی چې له ده سره یې په شاعرۍ کې مرسته کړې او د شاعرانه شخصیت په جوړېدو کې مرسته کړې. هغه شخصیتونه چې دی ورنه متاثر شوی، هغه کتابونه چې د لوستلي، هغه پیښې چې د ده په ژوند کې تغییر راوستلی او د شاعرۍ خواته یې متمایل کړی، او بالاخره هغه وختونه، هغه شیبې چې د ده په ژوند کې ډېرې خاصې دي، په ادبي او هنري لحاظ خاصې دي، نو هغه شیبې پکې انځور شوي. او ښه خبره دا ده چې د ده د خپلو لیکنو په اساس یا د خپل روایت په اساس بیرته کیسه شوي یا روایت شوي، او اول لاس معلومات دي چې ممکن تر دې وړاندې هیڅ ته نه وي خپاره شوي. بیا وروسته د هندي سبک د رامنځته کېدو په شرایطو باندې بحث شوی او ټول هغه سیاسي او ذوقي، ادبي او فرهنګي شرایط تشریح شوي او په تفصیل سره بحث ورباندې شوی چې بالاخره د هندي سبک جوړېدو ته یې لاره هواره کړې. هندي سبک په یوه ورځ، په 2 ورځو کې نه دی رامنځته شوی، د پیړیو مسله دی او اوږد پس منظر لري چې یو سبک چې بل سبک ته خپل ځای پرېږدي، په دې کې تقریبا 100 کاله وخت لګیږي او کله کله خو د دې نه هم زیات، ځکه چې اول باید دغه د لومړني سبک نښې نښانې تتې شي او بیا وروسته د نوي سبک ته لاره برابره شي او شرایط ورته مساعد شي. نو کله کله په 50 کلونو کې هغه د لومړي سبک نښې نښانې ورو ورو تتې شي او د یوې پیړۍ په 2مه نیمایي کې د نوي سبک ستوري راوخیږي. په دې حساب که موږ په هغو شرایطو، په هغو فرهنګي او سیاسي او عیني شرایطو باندې پوه نه شو چې د هندي سبک د رامنځته کېدو په وخت کې موجودې وي، نو د هندي سبک په ریښو باندې ډېر نه پوهېږو. او همدارقم کله کله بحث کېږي چې مثلا هندي سبک پیچلی دی، هندي سبک استعارې لري، هندي سبک دغه لري، هندي سبک مضامین لري، هندي سبک کې مضمون آفریني وي. که مو لوستي وي زموږ په کتابونو کې صرف د یو د دې سبک پېژندنې کتابونه چې دي، د دوی په هندي سبک باندې چې خبرې کوي، نو دا پکې ووایي چې دغه یو سبک دی چې په دې پیړۍ کې رامنځته شوی او په اخر کې یو 18 نښې نښانې دي، شاخصې دي هغه کتار کې، چې مثلا دغه سبک پیچلی دی، په دې کې استعارې دي، په دې کې تصویرونه دي، په دې کې مضمونونه دي، په دې کې دغه کسان ټولې په دې کتابونو کې لیکلي او یو کتاب یې د بل نه راخلي، بل یې د بل نه راخلي. خو دا څوک نه وایي چې مثلا په هندي سبک کې استعارې ولې پیچلي دي او ولې تصویرونه پیچلي دي. پیچلي تصویرونه څه معنا لري؟ مثلا موږ ساده تصویر او پیچلی تصویر څنګه وپیژنو؟ د هندي سبک د استعارو، مثلا د بیدل د استعارو فرق د حافظ د استعارو سره څه شی دی؟ ولې د دې سبک ولې د بیدل استعاره تر
حافظ پیچلې ده او د دوی دوو د استعارو ترمنځ تفاوت په څه شي کې دی. مضمون څه شي ته وایي، مضمون به څنګه پیژنو، مضمون افریني څنګه کیږي. دغه خواص چې پخوا تشریح شوي وو په کتابونو کې تشریح شوي نه وو، بلکې نومونه یې اخیستل شوي وو یا صرف د یو لیست غوندې قطار شوي وو. ما په دوی باندې هم بحث کړی چې دا اصلا کې دا خصوصیات څه شی دي په هندي سبک کې، او د هندي سبک د ټرمینالوژي یا د هندي سبک د خپلې کارکتنې په اساس مې بحث ور باندې کړی. مثلا د دې خبرې معنا دا دی چې مضمون افریني مثلا یا مضمون بدل څه شي ته وایي، صاحب څه شي ته وایي، غالب څه شي ته وایي، یا د هندي سبک نور لوی شاعران څه شي ته وایي، غني کشمیری څه شي ته وایي، کلمې څه شي ته وایي، بالاخره استاد پسرلی او شیدای څه شي ته وایي. نو د دې هغه مې پیدا کړي. د دې مطلب دا دی چې د هندي سبک په اړه هم یو لوی بحث دی پکې، څو فصله چې ممکن د لوستونکو لپاره نوی وي. بیا د دې نه وروسته د استاد پسرلي د فردي سبک په اړه خبرې شوي. زما په نظر هر شاعر مثلا خصوصا هغه شاعران چې د یو مکتب پیروان وي، که دوه شاعران په یو مکتب کې هم وي یا په یو صنف کې هم وي، دوی جدا جدا ځانګړنې لري او منحصر به فرد سبکونه هم لري. مثلا صاحب او بدیل دواړه د هندي سبک شاعران دي، خو دوی د دوی سبکونه فردي سبکونه فرق لري. د دوی د تصویرونو د جوړولو طرز، د دوی ژبه او د دوی دنیا ته د کتلو طرز یا زاویه فرق لري. مثلا شیدا او حمید بابا او استاد پسرلی درې وړه د هندي سبک شاعران دي، خو دوی بیا هم سره جدا دي. د یو سبک شاعران نشو، د یو مکتب شاعران دي، خو سبکونه فردي سبکونه یا منحصر به فرد سبکونه جدا دي. دغه به څنګه پیژنو؟ نو د هندي سبک د پښتو د هندي سبک شاعرانو په منځ کې د استاد پسرلی مشخص سبک پیدا کړی چې ممکن جالب وي د هغو ملګرو دپاره چې فکر کوي چې استاد پسرلی د هندي سبک شاعر دی او ګواکې د خپل تشخص نشته پکې دی، د سبک په اساس دا مهم ده. نه دا غیر د دې سبک نه هم ډېر مهم شاعر دی او ډېرې مهمې ځانګړنې لري او فردي سبک لري. او په دې اساس زما په نظر دا برخه هم د کتاب تر ټولو لویه برخه ده او دریمه برخه ده او مهمه برخه ده. او همدارکم د دې نه وروسته ځینې نوره مسلې دي چې خورو ورې یادښتونه دي چې ما وخت په وخت استاد په شاعري لیکلي او په دې تیرو درو یا څلورو برخو کې نه دي کټګورایز شوي، هغه د یو جدا برخې په توګه ورسره ضمیمه شوي. او بالاخره د استاد د شعرونو یو جالب انتخاب هم شوی، هغه دا دی چې د سبک ټاپ او نمونوي غزلې او څلوریزې انتخاب شوي او په هغو باندې ځای ځای حاشیې لیکل شوي او خبرې ورباندې شوي تر څو اسانه شي. نو عموما د دې کتاب محتوا که سره راټولی کو او د استاد پسرلي شخصي سبک، د هندي سبک د روایت تشریح او د استاد پسرلي د ژوند د هغو شیبو سره بلدتیا ده چې دا یې د یو شاعر د ده نه شاعر جوړ کړی. ډیره مننه ډاکټر صاحب کور د ودان. ډاکټر صاحب د سلبهاره حسن لیکلو ته د ولې زړه ښه کړ؟ یعنې که د چا په اړتیا ته یې څه نه څه اشاره وشي؟ د سلبهاره حسن د لیکلو دپاره لومړی ضرورت زما خپل شخصي ضرورت و. مطلب دا دی چې کله کله یو شی دغسې ضرور نه وي چې خلکو ته یا ډوډۍ ورکړي یا هغو ته د اکسیجن یا د اوبو غوندې ضرور وي. کله کله یو شی خپله لیکوال ته یا خپله د هغه څه شي خاوند ته ضرور وي که نه. ما د استاد پسرلي د شاعرۍ سره ډېر زیات وخت تېر کړی، تقریبا د 2000 کال نه ورسره اشنا شوی یم، هغه وخت چې زه په 10 صنف کې وم. نو بیا دغسې ورسره اشنا شوی یم چې ډېره ژوره رابطه مې دی ورسره او دغسې رابطه چې مثلا
زما تر بالښت لاندې به د ده کتابونه ایښي وو او اوس هم ایښي وي او د ده شاعري ډېر څه را زده کړي او ډېرې نوې خبرې مې پکې لیدلي او ډېر خوند مې ورنه اخیستی. بالاخره د ده په اړه خبرې کله چې تاسې د یوې موضوع سره ژور اروايي تړون پیدا کوي بیا د هغې په شاوخوا کې تاسې سره خبرې پیدا کېږي، تیوري پیدا کېږي او ستاسې ذهن د هغه نه ډک کېږي، د یو ډول محتوا نه ډک کېږي چې د دې اثر سره تړلي وي. ځینې کتابونه واقعا د انسان په ژوند ژور اغېز لري. موږ کتابونه لولو چې یوه ورځ وروسته مو هیر وي، کتابونه لولو چې میاشت وروسته مو هیر وي، کتابونه لولو چې ټول ژوند په موږ باندې اثر کوي او تر اغېز لاندې وو. د استاد پسرلي شاعري هم یو له هغو کتابونو دی چې زه ټول عمر تر اثر لاندې پاتې شوی یم او د ژوند په ډېرو پړاوونو کې مرسته را سره کړې. نو په دې اړه هغه وی را سره ذهن مې له ځینو ناویلو خبرو نه ډک و او له بلې خوا دغه زموږ په نسل کې یو تمایل هم و چې خلک د استاد پسرلي شاعرۍ ته ورو ورو رامات شوي او هغه لولي او خو ځینې برخې مشکلې دي واقعا چون هغه د یو څه د سبک په لحاظ مشکل دی. هغه د هندي سبک چې کومې مشکلات دي هغه مشکلات خپل دي، یو څه د خپل ذاتي پیچلتیاوي دي چې په سبک پورې نه دي مربوطې. نو هغه پیچلتیاوي هم داسې دي چې د شاعري ډېره د خاصو خلکو شاعري کړي او د خواصو شاعري چې وي هغه اکثر هغه غواړي یو نقاد غواړي چې په منځګړتوب وکړي او یو څه اسانه کړي او لوستونکو ته یې ورسوي، هغو لوستونکو ته چې مستقیما د دې شاعرۍ سره تماس نشي نیولی. نو ما یو خو مې خپل ذوق و شوق و چې که انسان په دې دنیا کې حق لري چې د خپل ذوق او شوق د خړوبولو دپاره یو څو شیبې ژوند وکړي، نو دا زما خپل حق و او د خپل ژوند دغه شیبې چې ما بل کار نه پکې درلود نو هغه مې په هغې کې مې دغه کتاب لیکلی. او بل دا چې زما په نظر د شاعرۍ او د ادب دپاره هم که یوه نیمه خبره پکې پیدا شي زما دپاره به ښه وي. د دې سبک سره اشنایي کمه ده، لکه ما چې مخکې وویل د دې سبک په اوصافو او خصوصیتونو باندې صرف د یو لیست یا د نومونو تر حده پورې بحث شوی. نو زموږ په ژبه کې ډېر داسې اثار نه دي ورباندې لیکل شوي چې څوک پوه شي چې د دې سبک ځانګړنې څه شی دي او دا خپله یو تیوري لري، یو هر سبک خپل یو روایت لري او خپل یو محتوا لري، د هغې په شاوخوا کې به یې لولي یا د هغې په رڼا کې به یې لولي. نو چون د دې سبک په شاوخوا کې معلومات یا تیوري یو څه کمه دی په پښتو کې او چې دی هغه کافي نه ده، نو ځکه ما په اجتماعي لحاظ یا په ادبي لحاظ هم یو ضرورت ما احساسولو چې د دې سبک په شاوخوا کې یو څه ولیکل شي او ممکن د نورو شاعرانو د دې سبک د نورو شاعرانو د لوستو په وخت کې هم مرسته وکړي. مثلا دا کتاب په دې کتاب کې د شیدا په اړه هم ګڼ بحثونه دي. زما باور دی چې د استاد پسرلي د شاعرۍ ترڅنګ به د شیدا په تفهیم کې هم کار وکړي. البته کاش کې وی کړي، زما دا ارزو دی چې وبی کړي. نو په دې موخه کې یا په دې ارمان کې که دا کتاب بریالی شي دا به هم زما دپاره یوه بریا وي. نو عموما ذوقي ضرورت او یو څه ادبي او فرهنګي ضرورت ورته وایي په دې اساس لیکل شوی. خیر اوسې ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ښکاره او حقیقت دی چې استاد پسرلی پر ډېر څه ارزي، مګر څنګه ډاډ ترلاسه شي چې د سلبهاره حسن پر لیکلو سره دی د استاد څه ناڅه حق پر ځای شوی وي؟
د حق اداینې خبره خو چې راشي نو ما ته هر وخت د میرزا غالب یو بیت را یادېږي چې ډېر زیات مې خوښېږي چې جان دې ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. او دغه شعر ما په پښتو کې هم ژباړلی و چې څه چې روح مې درکړ تا را کړی و حق خبره ده د حق ادا نه شو. نو د لویو شاعرانو حق خو نه ادا کېږي، په یو کتاب، په 2 کتابونو، په 3 کتابونو هم نه ادا کېږي. موږ مثلا د خوشحال په اړه کېدای شي په پښتو کې ډېر کار شوی وي، خو څوک ویلی شي چې د خوشحال حق ادا شوی، یا څوک ویلی شي چې موږ د خوشحال ټول اړخونه راسپړلي. سلګونه داسې نور اړخونه لري خوشحال چې په هغو باندې لا هم خبرې کېدلی شي او پی ایچ ډي ورباندې کېدلی شي، پی ایچ ډیانې ورباندې کېدلی شي، مقالې پې لیکل کېدلی شي، کتابونه پې لیکل کېدلی شي. په دې لحاظ د دغسې ادعا د هېڅ کتاب لیکوال نشي کولی چې ګواکې ما د یو لوی شاعر حق ادا کړی. د په فارسي کې مثلا په حافظ باندې ډېر کتابونه لیکل شوي، په اردو کې په غالب باندې ډېر کتابونه لیکل شوي، خو که چیرې یو کتاب حق ادا کړی وای بیا به د نورو کتابونه نه لیکل کېدای. نو زه هم داسې نه وایم چې دا مې په سرزي کې هم ویلي، او بلکې دغه ډېره پوچه ادعا ده چې څوک یې وکړي چې ما د یو شاعر حق ادا کړی. واقعا که څوک شاعر وي د واقعي شاعرانو حق په سختۍ ادا کېږي، بلکې کله کله ناممکنه وي. خو د انسان په وس پر دی زما چې څومره څه زده وو او څه راته ښکارېدل په دې شعرونو کې، او وخت په وخت مې فکر ورباندې کړی. دا کتاب په یوه ورځ کې نه دی لیکل شوی، تقریبا د 10 کلونو خبره ده چې زه د دې کتاب د تصور سره مصروف یم، اړم راړم یې، او څه مې مخکې لیکلی، څه مې وروسته لیکلی، څه مې په دې وروستي کال کې لیکلی، څه مې بیا لیکلی، ځینې مې وخت مې ضایع کړی، بیا مې لیکلی، کله کله مې سره بدل کړی یا اړولی مې دی. نو ما په سریزې کې هم ویلي چې زه نه د خپلو قضاوتونو په اړه ډاډه یم چې سم به وي، او نه دغه خبرې وروستی ګڼم، او نه دا کار وروستی دی. په دې کتاب کې صرف ما بیا یادونه کړې چې د استاد پسرلي د شعر دنیا ته د ورتلو ځینې کیلې معرفي شوي. دا داسې دی لکه مثلا یو ډېره لویه دنیا یا ډېر لوی مبهم ځنګل یا تور ځنګل چې داسې د ابهام او د تیارۍ نه ډک وي، او یو څوک کلونه پکې وګرځي، بیا لارې پکې پیدا کړي چې مثلا دغه لاره شرق ته وتلې، دغه لاره غرب ته وتلې، دا لاره ختیځ، دغه لاره جنوب ته او دا شمال ته. که په دې لارې لاړ شي هغې خوا ته وځي، که په دې لارې لاړ شي دې خوا ته وځي. نو ما د استاد د شاعرۍ په اړه چون د دغه یو خو د حجم په لحاظ لویه ده، لویه شاعري ده، تقریبا غزلې د حمزه بابا نه ډېرې دي او څلوریزې دي، او بیا د هندي سبک شاعري د بیت شاعري ده. د هر بیت یوه خبره لري، تصویر لري، د تصویر په لحاظ، د ژبې په لحاظ، د حجم په لحاظ، د افکارو د عواطفو په لحاظ ډېره لویه شاعري ده، او د ضخامت په لحاظ هم ډېره لویه ده. او په نورو سبکونو کې مثلا غزل، په مکمل غزل باندې خبرې کېږي که نه، هر غزل یو جدا صنف دی که نه، یو واحد شعر دی. مثلا مثنوي که تاسې راواخلئ هغه ټول یو واحد شعر دی. د دې مولانا مثنوي ډېره لویه ده، د شاهنامه ډېره لویه ده، خو دا عموما یو واحد شعر دی، او قصیده یو واحد شعر دی. په د نورو سبکونو کې هم غزل مکمل د یو واحد په توګه معرفي کېږي، خو په هندي سبک کې غزل مکمل شعر هم دی، خو په دې کې هر بیت ځان ته جدا لري، هویت لري، او هر بیت ځان ته جدا یو شعر دی، د بل بیت سره تړاو نه لري. حتی کله کله دوې مصرې د یو بل نه بیلې وي،
یوه مصرع هم د شعر واحد کیدلی شي. مطلب دا چې په هندي سبک کې د شعر واحد ډیر کوچنی دی، مصرع اصلي کې خو بیت دی، خو ځینې شاعران چې سختګیري پکې کوي مصرع ته دا واحد راټیټ شوی کنه. دوی وایي چې زی مصرع برجسته خلفتر پسر نیست. نو چسته مصرع، برجسته مصرع ډیره زیاته مهمه ده. په همدې اساس د استاد پسرلي شاعري کلولو داسې به نه لولو چې د 1400 غزلې مې ولوستې. په د 1400 غزلو کې بیخي زرګونه بیتونه دي، د هر بیت باندې فکر پکار دی او په هغې کې یوه خبره دی، په هغې کې تصویرونه دي، په هغې کې د ژبې په لحاظ او د فکر او د عواطفو په لحاظ ډېرې زیاتې نوې زاویې دي چې هغه سپړل غواړي. نو په دې لحاظ ناممکنه دی چې په دې شاعرۍ باندې مکمل احاطه وشي. او دا کتاب ځکه هم وخت ونیو چې د استاد پسرلي د حجم په شاعري د حجم په لحاظ هم لویه ده، د تخنیک په لحاظ هم ډېره خاصه ده، او د نورو مسایلو د نورو ادبي تخنیکونو مسایلو په اساس هم ډېرې زیاتې خبرې دي پکې. د بل خوا نه د استاد پسرلي شاعري صرف د ده د شاعرۍ په نظر کې نیولو سره نه مطالعه کیږي. بنده باید د هندي سبک د روایت په شاوخوا کې هم مطالعه ولري، د هندي سبک لوی شاعران لوستي وي. نو په دې اساس څه چې اړتیا وه د دې شاعرۍ د تشریح کېدو دپاره، یعنې یو څوک چې د دې شاعرۍ د سپړلو دپاره کوالیفاید وي، ما هڅه کړې چې په هغه تله ځان پوره کړم که نه. او د هغې په اساس مې صرف دومره وکړل په دې 10 کلونو کې چې لا هغه زاویې مې پیدا کړې چې د دې زاویو نه بحث ورباندې پکار دی. نور څېړونکي د ادبیاتو نور څېړونکي راپاڅېږي، د استاد پسرلي په ژبې باندې به بېل اثار لیکي، د هغه په تصویرونو به یې بېل لیکي، د هغه په افکارو به یې بېل لیکي، او د هغه په نورو اړخونو به یې نور بېل بېل کتابونه لیکي. بیا وروسته د دې ټولو خلکو کار چې سره راجمع شي، نو یو څوک به وویلی شي چې دا اوس حق ادا شو د دې سړي یا د دې شاعر. دا ما خو صرف نومونه اخیستي چې دا لاره دې خوا ته ځي او دا لاره دې خوا ته ګرځېدلې. په دې 800 صفحو کې صرف دغه بحثونه دي چې د زاویو معرفي دی، او کله کله په زاویو کې یو څه دقیق بحثونه چې مثلا زما مطلب څه شی دی چې وایم چې په دې باندې بحث پکار دی، تمرکز پکار دی. نو هیڅ کله د حق اداینې مسله خو دا کتاب څه چې دغسې 20 کتاب نور ولیکل شي هم زما په نظر ادا به نشي. خو د حق اداینې هڅه ده د یو کس په توان کې چې څومره کار وي هغه ما کړی دی. یو کس زما په توان کې چې څومره وو هغه مې کړی، او دا مې هم کړي چې نورو خلکو ته مې لارې او ګودرې معرفي کړي چې هغوی په کومو لارو مزل کولی شي. نو د ده حق نه دی ادا شوی، خو زما په غاړه چې کوم پور و د هغه د ادا کولو هڅه مې کړې. خدای دې وکړي چې هغه څه چې په ما پورې مربوط و ما څه کولی شول هغه مې کړي وي. نو نور ملګري او نور ادیبان او نور کره کتونکي او څېړونکي شته چې دغه حق به په مشترک ډول ادا کوي، ځکه چې هغه خو یو هغه نه دی، د یو کس شاعر نه دی چې شاعري صرف ماته کړي، هغه د ملت شاعري دی او د دې ملت په اړه ډېرې زیاتې خبرې دي پکې. دغه ملت ټول حلول د هغه په شاعرۍ کې کړی. نو زما په نظر باید ټول د حق ته د پور ته راودانګي او خپله برخه پکې ادا کړي. زه نه وایم چې ما خپل حق پکې ادا کړی، دا هم سمه خبره نه ده، خو هڅه مې کړې، دغه قرض مې احساس کړی او د هغه د اداینې یوه کوچنۍ هڅه ده. او صالح صاحب دا خو د حق اداینې په اړه زما خبره وه چې ومې کړه، خو اصولا مهمه خبره دا ده چې لیکوال د خپل اثارو په اړه سم قضاوت نشي کولی. هیڅوک هم د خپل شخصي
شخصي سرمایه یا د خپلو شخصي کیسو او شیانو په اړه درست قضاوت نشي کولی. اصولا خو دغه قضاوت باید لوستونکي وکړي او تاسې د لوستو نه وروسته هغه لوستونکي چې د متن سره سرسري چلند نه کوي او په دقت یې لولي او په انتقادي نظر یې لولي، هغوی باید ووایي چې د دې موضوع سره انصاف شوی که نه دی شوی. کیدای شي لیکوال د ځان په اړه بېانصافي وکړي، ځان خپل عیبونه څوک نه ویني او خپل هنرونه یا خپلې ښکلاوې تر حد زیاتې ویني. نو په دې حساب کیدای شي د خپل ځان په اړه د بنده نظر ډېر مهم نه وي او دقیق هم نه وي. ځکه خو ما چې کومې خبرې درته وکړې هغه کیدای شي چون زه د دې کتاب لیکوال یم هغه وي ځان مې ډېر د ځان په اړه مې مثبتې خبرې کړې وي او یا کله کله سړی په بې ځایه خاکساري کوي که نه، هغه څه واقعیت چې وي د هغه نه کم وایي د دې په خاطر چې ځان خاکسار وښیي او ځان عاجز وښیي. دغه دواړه حالتونه نارمل نه دي او زما نه بې ځایه خاکساري خوښېږي چې هغه خپله هم د غرور یو شکل دی او نه مې دا بې ځایه غټېدل خوښېږي. نو ښه خبره دا ده چې په دې اړه لوستونکي قضاوت وکړي او د لوستونکو قضاوت ته زه هم په تمه یم. ممکن دی د کتاب د لوستو نه وروسته چون مخې ته راشي، چون کتاب ضخیم کتاب دی او یو څه وخت اخلي چې ولوستل شي، نو بیا ممکن ستاسو قضاوتونو ته هم بنده تم شي او پوه شي چې د استاد پسرلي د شاعرۍ حق په دې کتاب کې ادا شوی که نه دی ادا شوی. کور ودان ډاکټر صاحب، درمل صاحب محترم، د دې کتاب د لیکلو موده څنګه او څرنګه وه؟ مطلب طبیعي ده چې وخت به پرې لګېدلی وي او ځینې ننګونې به هم وې که څنګه؟ او صالح صاحب والا ننګونې خو وې، وخت هم ډېر ونیو او زه ستړی کړی هم ډېر یم، خو خوند هم پکې و. دا اوږده موده یې نیولې. ما په سریزې کې ویلي چې د استاد پسرلي د تلین نه د مرګ نه مخکې تقریبا دا کتاب را شروع شوی و. د غزلبڼ چې چاپ شوی و، د غزلبڼ د لوستو نه وروسته دا کتاب ما را شروع کړی و او بیا د استاد پسرلي په لومړي تلین کې حتی ما وویل چې دا دویم تلین ته چاپ وي او وعده مې کړې وه. خو بیا کله به زما د تخصص مسله وه، کله به چېرته وم، کله به په وطن کې نه وم، خو ستونزې ډېرې وې. زما ژوند هم مصروف و او د زده کړو د تخصصونو مرحله مې وه. کله کله به کار ورباندې سخت شو او سفرونه مې هم ډېر وو، خو په هر صورت ګټه مې دا کړې وه چې د دې کتاب سره مسلسل تړلی پاتې شوی وم. د دې دپاره مې مطالعه کوله، ماخذونه مې کتل او د دې کتاب د لیکلو دپاره مې مواد راټولول. نو واقعا سخت او د ننګونو نه ډک سفر و. البته سختي په دې کې هم وه چې یوازې د استاد پسرلي د شاعرۍ لوستل نه و، هغه خو ما لوستې وه، په ذهن کې مې وه او د دې څه نور اثار به مې هم ورسره لوستل که نه. د دې سبک د هندي سبک د روایت په شاوخوا کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي، کره کتنې د دې سبک د لویو شاعرانو شاعري، ځکه چې هر سبک یا هر زمانه خپل یو ادبي روایت لري او یو د اردووالو خبر خپل شعریات لري او خپل شعر پوهنه لري که نه. مثلا هندي سبک، په هندي سبک کې د شعر تعریف جدا دی، د شعر ارزښتونه جدا دي، د واقعي شعر تعریف یا پیژندل جدا دي، د واقعي شعر د عناصرو بحث بیل دی
او دا یوه بیخي ډېره ځانګړې زمانه ده چې کومه شاعري چې پکې تولید شوې د خپلو شاعرانه ارزښتونو په رڼا کې تولید شوې. یعنې د دې شاعرانو په ذهنونو کې ځینې مهم شیان وو چې هغوی ته په شعر کې مهم ښکارېدل او دوی فکر کولو چې که دا په شعر کې نه وي شعر نه دی، نو د هغې په اساس یې شعر لیکلو. د هغې تیوري پیدا کول مهم وو. او بیا د استاد پسرلي د شخصي سبک په اړه زما هغه و چې دا باید د شخصي سبک پیدا شي. د یو شاعر شخصي سبک ته رسېدل هم په دې نه کېږي چې ته یو ځل مطالعه کړې، دوه ځله مطالعه کړې. کله کله ممکن تا ته په یو بیت کې یا په درو څلورو بیتونو کې یو ډول ځانګړي مشخصات په نظر درشي او فکر وکړي چې دا د دې شاعر ځانګړنه ده، خو سبکي ځانګړنه ده. خو البته سبکي ځانګړنه دې ته وایو چې د یو شاعر په ټوله شاعرۍ کې تکرار شوي وي او بیا بیا تکرار شوي وي، تر څو پورې چې ما دا پیدا کول چې د استاد شاعري د استاد د شاعرۍ واقعا سبکي ځانګړنې څه شي دي، هغه چې د ده په شاعرۍ کې د اول نه تر پایه پورې بیا بیا تکرار شوي او د په ډېر لوړ فریکانس تکرار شوي، هغه څه شي دي. نو دا هم هغه ده وخت نیونکې مرحله ده. نو زما د کار طریقه هم دغسې ده چې زه د یو څه شي تر لیکلو مخکې چې د هغې په صحت او په دقت باندې خپل یقیني نشم نه یې لیکم که نه، په ذهن کې یوه موضوع اړوم را اړوم تر څو پورې چې خپل ورنه مطمئن شم نشم تر هغې پورې نه لیکم. نو چون دا اول ځل و زما په مخکې داسې رهنمایي هم نه وه، تر دې مخکې په استاد پسرلي باندې داسې کتابونه نه دي لیکل شوي چې د شاعري تشریح کړي وي او یا د ده کوډونه خلاص کړي وي. نو په دې لحاظ هم سخت و، لومړی کار هم سخت وي او هم د ستونزو نه ډک وي، هم د نیمګړتیاوو نه ډک وي. نو دغه ټوله خبرې ورسره تړلې وي. زه ځکه باوري نه یم چې زما کار به 100% سم وي، په دې اساس چې لومړی کار دی او په لومړي کار کې خطاوې، لغزشونه، غلطۍ زیاتې وي، د نیمګړتیاوو چانس ډېر لوړ وي. نور خلک خو بیا مثلا مونږ په یو داسې شاعر باندې څه لیکو چې خبرې ورباندې شوي وي، کوډونه یې خلاص شوي وي، نو مخه مو خلاصه وي، کومو خبرو ته چې اشارې کوو هغه تیارې تثبیت شوي وي. خو دا چې په لومړي ځل پیدا کوو دا سخته هغه د مرحله ده. نو سختي خو لري، دغه کار د سختۍ نه خالی نه و، خو خدای دې وکړي چې په اسانۍ ولوستل شي. زما باندې چې کومه سختي تېره شوې، کومې ننګونې زما په مخ کې وي، هغه مهمې نه دي، اوس تېرې شوي. ما چې هر ډول وي هینډل کړي مې دي، که کتابونه نه وو راسره کتابونه مې پیدا کړي، که په مسافرۍ کې وم هم ماخذونه مې ډېر د لرې لرې نه یو دانه دانه را پیدا کړی دی، وطن نه، د ایران نه، د پاکستان نه، د شاوخوا سیمو نه. نو د دې ټولو ځایونو مې ماخذونه، کتابونه ډېر په سختۍ را پیدا کړي او پوره ستړې مرحله وه. او غیر د دې نه مې د ډېرو خلکو سره مرکې کړي، مثلا پوښتنې مې ډېرې کړي هغو کسانو نه چې ځینې د استاد په شاعرۍ کې چې ځینې دودونه او ځینې کلتوري کوډونه دي چې په هغو باندې پوهېدل که نه، نو مرکې مې کړي او پوښتنې مې کړي او خلکو ته مې سوال زاری کړي. نو په دې اساس د ننګونو او د ستونزو نه ډکه مرحله خو وه، خو په هر صورت زما دپاره خوندوره وه او خوندله کوي چې سړی د ننګونو سره لاس او ګریوان وي او بالاخره یوې خوا ته ورنه راوځي. نو ما خو هڅه وکړه چې د دې ننګونو نه بالاخره باید یو څوک د ننګونو ته ور مخامخ شي او مقابله ورسره وکړي، او که دا ما نه وی کړي خو بل چاته به هغه ورتر غاړه وي دغه ننګونې، او که بل څوک یې نه کوي بیا نورو ته به ورتر غاړه وي.
پر صورت هغه زما ستړیا او ننګونې هر څه چې و هغه مهم نه دي. مهمه اوس دا ده چې په اسانۍ ولوستل شي. بده به دا وي چې مطلب یو کتاب لیکل شوی هم په سختۍ وي او لوستل کېږي هم په سختۍ. عموما خلک وایي چې په سختۍ لیکل شوي کتابونه اسانه لوستل کېږي. خدای دې وکړي چې دغه متل یا دغه خبره ورباندې رښتیا شي. بیا نو بنده ته هغه سختۍ او ننګونې بې معنا شي، ځکه چې تېرې شوي وي او بلکې په یو سرور او کیف بدل شي. خو که چیرې یو کتاب لیکل شوی هم په سختۍ وي، په ډېرو ننګونو لیکل شوی وي، او بیا د هغه په لوستو کې هم لوستونکو ته سختۍ او ننګونې وي، نو دا بیا مضاعف یا غبرګ جنجال دی چې هم د لیکوال جنجال د لیکوال سختیو ځای نه دی نیولی او هم لوستونکي ته څه شی نشي ورکولی. نو زما په نظر خدای دې وکړي چې لویه خبره دا ده چې دا کتاب ولوستل شي او په لوستو کې څه سختي نه وي. نور نو هغه سختۍ د زغملو وي او زما دپاره خوندورې وي او بالاخره تر ټولو لوی خوند په دې کې دی چې بالاخره هغه واده چې ما څو کاله مخکې کړې وه هغه پوره شوه او د استاد پسرلي یو وتلین ته بالاخره دغه کتاب چاپ شو. ډېره زیاته مننه.